د خزو پیجندلی یو سړی او خزه ته ډیره یریدا او یو سړی او خزه ته اډو یریدا نه ولکه دا څه چل دیتا نه خزه یریږي او مان نه یریږي و ما چې واده وکړو کورته د شپې رالم په کوټه کې پیشو وا چې میاو میاو کول و چاړه مې راوغسته و سو چړې مې پیشو وای چومې والا خزه مې غبراو شو چې او دا بلا پیټه خو ډیر روان دي هغه مې چې خزه یریدلې ننم یریدلې دم بیګاله پیشو کوټه ته نه نهست خو چې هغه میاو میاو کړی دي د چاړه راغسته او یو سو چړې چې پیشو والدا دا خزه ورته وای آغا ایتر نکو او مردن گربه شب اول است و اوس پیشوگان ممڑے کوا ا پیشو مړه کول د ډومبایش په کار ده د باګړو دلما په ډومبایش په پیجندلې ته تاسو پوه شئ ما په ډومبایش په پیجندلې نو مونږه پیجندلی د خزو تاسو به دوی کابو کوي دوی به کور کې کېنه وای بورکې به ور په سر کوي مولانا فضل الرحمن صاحب ته یو ورځ وی مالا شریعت مسوده تاسو ور پیش کړی دا په قومي اسمبلی کې خیر اول خدا قومي اسمبلی دکه نه دا ابل باسته او چې د خزې کدا منظور کړه نو د خزې سره به بیا مونږ څه کوو دا خو بیا د زرداری په کور کې کینی بورکبه په سرای اسمبلی ته بن راځي سړو کې بن کینی وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى دا خو بیا په کور کې کینو نو خزینه د څنګه شریعت په خبره پوهیږي خزی مزینه مونږ شریعت نه غواړو ورو نه راوستي اوس مور لګیا دا مولیان راټولای مور ورتناستی سیبالته یو دغه دا دومره خوی ګیره ده ای کور وران شتی نو می والم خو به مې ګره زه درته یو خبره اوس مور وای چې مونږ به شری نظام راوستو کې علما په اعتماد کوي علما نشتا درباریان ورتناستی کنه دي ما سره خو ټي وي نشتا تاسو خو ګورئ چې ورتناست په اخبار کې ګورئ په ټي وي ګورئ چې ورتناستی او مورته وي چې الله دې تخت و بخ برقرار په خبر کې یو بزرگ دی هغه چې زیولک ولا لس لک روپے ورکړي ولدا امیر المؤمنین الله د اسلام ټوکړه ده خو چا غریب لاړو دا بل رااله چې یو لس لکه دویم ولا غورز ورکړي ویل الله په اسلام ته بے نظیر په لاس راولي او څوک وایي چې د خزي حکومت ناجایز دی را میدان ته شي نو دیم کټه غوندي ما غوندي سړی ورته ټینګې دیم نو درباریان خوشته کنه تاسو خیال راغی اوس مونږ له نور څه په لاس نه راځي یا به مال کمال نه بیا به زمونږ غوندې خواري نو جمعیت العلماء اسلام خواره ډله ده غریبه ډله ده مفتی محمود فقیر او درویش د زمانه او ان شاء الله زویم پاغه نقش قدم بروانی او تاسو به ورته دعا کوئ چې الله د هغه پلیټ فارم نه دی لري نکی چې کوم پلیټ فارم باندې د مفتی محمود خاتمه شوی و په دې ملک اسلامی نظام راوستو د پاره با د جمعیت العلماء اسلام لا مضبوطه وي بل دا چې دا جنډا دا د محمد رسول الله جنډا ده په کورونه ودروي په دکانونه ودروي بل دا چې نن د مذهب په نامه کې خلق راوتی دي څوک وای دا تبلیغ والا دا د امریکای تنخواه خوار دي وای دسه تبلیغی جماعت والا وای دا د امریکای تنخواه خوار دي زما د خدای په ذات قسمی کدی وخت کې د زمکه په سر د تبلیغی جماعت والا او نه خډله بلشتا زما په خبره پوهیږي تا دیکھو وګوره هغه ورځ یو بزرګ راغلی
ما ورته وی چې تبلیغي جماعت والا د امریکای تنخواه خواره دي نو تا 15 لک روپۍ د جنیجونه په کومه خوشحالۍ کې اغستې تا په کومه خوشحالۍ بل ته مې وی چې تبلیغي جماعت والا د امریکای تنخواه خواره دي نو تا د پلانینا 19 لک روپۍ په کومه خوشحالۍ کې اغستې وي او نن دې په 75 लाख روپۍ کور په کومه خوشحالۍ کې جوړ زما شپېته کاله په پېښور کې وشو راشئ وګورئ د 10 مرلونم 12 مرلې کور نشتا جایګیرم نشتا جایدادم نشتا هیڅ نه لرو دا د خولې توپه لرو چې څوک هم بدي شي ځکه دیخوا وګورئ چې د اوس د سړي نه دا شی جوړی دا تی جوړی که نه الطمع یسیر الاسد ذبابا تمه د زمري نه مچ جوړ کی چې دا سی دې نه کولو د بادشاه پروا مه لره په 40 کاله پاکستان کې الحمدلله زما د ژوند ریکارډ دی چې نه مې د وزیر دفتر لیدلی دی د مفتی محمود صاحب نه راروستو او نه مې وزیر ته د څه کار ویلی دي او نه به بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلی زما په خبرو پوهېږئ نو نن هغه خلق هم د اسلام چغې وایي چې د چا تربیت د ضیاءالحق په غېږ کې کېده د چا تربیت د بېنظیرې په غېږ کې کېږي د چا تربیت د صدر ایوب په غېږ کې کېده د چا تربیت د یحیی خان په غېږ کې کېده نن هغه خلق هم د اسلام چغې وایي اسلام چغه صرف د جمعیت العلماء د خولې سره خوند کوي ځکه چې جمعیت العلماء د ملنګانو د طالبانو د درویشانو د غریبانو د فقیرانو پارټي ده منشور په ملک شنه باغونه نه دي منشور صرف په ملک اسلامی نظام راوستل زمونږ د ملک سیاست ټول فراډ او دوکه ده هر پارټي چې په میدان کې راشي نو شنه باغونه جوړ کی او ار یو سړی ته وایي چې رورا تانه به زه د سرو زرو مولی جوړو هغه غریب چې خیالو کړي چې مونږ خو ډېر غریبان یو او دا سړی الیکشن ته ولاړ دی دی وایي چې تا نه به د سرو زرو مولی جوړوم نو ښځې څنګه چلو کو نو ښځه ورته وایي چې وایي سړیه نور مونږ د خدایه څه غواړو چې ته د سرو زرو مولی شي خو لږ لږ به درنه را پرې کوو او ما ته وګورئ والکه ته خو ډېر روان یې سباله په دې چوک کې د هغه مرکزي وزیر تقریر به وي چې چا تاسو سره د سرو زرو د مولیتوب دعوه کړې وه دغه نظم رم عزیزانو ما تاسو ته دارس کولو چې د دروغ وعده دا زمانز دا کدا خبره
مولانا فضل الرحمان صاحب مکړي چې ملک د اقتدار راتلو نه پس زبتا ستا سرکې جوړ کم زبتا ستا اوبراولم زبتا ستا بجلی مفت کم دا خبره دبی ہوئی زبان سرا دا خدائی دعوی دا ما پا خبره پوئے گئی زبتا سو تداو کم دا دبی ہوئی زبان سرا دا خدائی دعوی دا زبداو کم زچشے کون کے خو صرف د خدای ذات ته مؤثر حقیقی په هر چیز کې صرف د خدای ذات ته بنده بچي او داغه وادي بچي د پیپل پارټي لوی قائد بوټو صاحب دروټي کپڑے مکان په واده باندې ټوله دنیا ځان پسې کړي وکنه بیا چاله ورکړه لوری پوسٹر چاپ کرے ہوئے کہ ہمارا عزم غربت کا خاتمہ کرے ہوئے پیپل پارٹی والا ووٹ پدے اگست دے کہ ہمارا عزم غربت کا خاتمہ نو چاچے دا پوسٹر کا تو چے غریبی میں لری کی گی نو دا بندہ اسرم واغستا او دا خدا اسرم پریخوا نو نتیجه دا چې په نوخار کې ټول میلونه بندي او دا مزدور د ګډې زامن چې دي دا ټول بیروزګار دي د ټول ووټ پیپل پارټي ته ورکړي دی کنه دا ټول مزدوران دا خړمخي چې دي د خړمخو ټول ووټ پیپل پارټي ته ورکړي اوس مال ولې چټرا لګي چې جی پنوخار کی ملونه بندي ما سکار دے سمکار دے چې بند جی پوله وړې دے او بو کا بیړې وړې دي څه چلے کړې دے زم چې تاسو یو تاسو د قومي اسمبلی ممبر څوک دی مظفر شاه استاد پسې ګرځي کنه ما سرم سکار دے ہاں د منشیات وزیر دے کہ لوگی موگی تمڑ کیگی چے دلا تاسو پوښوي ما سرم څکار مالم وختي چټ راکو چې دلته سینما کې بلو پرنٹ چلیږي ٹھیک ده زما سینما سره څکار ده یا سینما ز بندول شم ها سبا چیف منسٹر دلته جلسه ده تاسو ورته وایي چې بھائی سینما کې بلو پرنٹ ولی چلی سینما بلو پرنٹ پریدا دې شرمېدلو پرونه بل ورځ د وزیر اعظم لور چې اوس په ټي وي باندې څال کړي د پختون بچو لنګو وهي لنګ شرمېدلو لنګ وهي چې د چا لورو شي په لور سو ګډيږي پوس پرې کړو دی واده د لور د زرداری شوی دا ګډېږي پتا نو عزیزانو عرض میں داو چې رحمان بابا یو حکیم تورغه چې نا جوړ ہے هغه ولا نه بزونیو ورته وی تا ته د عشق بیماری ده عاشقای نه توبه وباسا نو جوړ بشي هغه دا کار خونه کیږي وی چې د عشق نه توبه نه وباسي نو جوړېږم نه
چې نه جوړېږي خدای دې نورم زیات کا. نو دی را روان شو او په تصور کې خپل محبوب توای چې ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا، ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا، خبرداوے چې دی حال تر دا بتر وے. ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا، خبرداوے چې دی حال تر دا بتر وے. او آشنا ستا په عشق کې ډاکټر راته وې چې خدای دې دینم زیات کا چې ته د عشق د توبه نو باسي. نو ان شاء الله د پیغمبر خیره والی ای که تاسو خاوره زلیدا او مرم نو راشي په قبر می متیازه وکړي. پیغمبر وایلی دی چې هغه قوم لبا خدای خاورز نه خي چې کم قوم خپل واګه خزه ته پلاس کې ورشه. علما ډېر دي تاسو سره جوخت یو لوی ولی او لوی بزرگ او لوی محدث او لوی مفتی تاسو سره په سټیج مولانا سید محمد ایوب جان بنوری شیخ الحدیث د مولانا مدنی شاگرد خاص د شپېتو کالو بخاری او ترمذی لولون کې په سټیج در سره ناشته. مفتی فرید صاحب پاکوڑی کے ناستے تپوستے او کئی چې لن یفلح قوم د پیغمبر دا حدیث او دا خیره چې دا رښتیا دا او که غلطه ده چې هغه قوم با خورز نه ګوري چې کم قوم د ملک واګه خزه ته پلاس کې ورشه علماء نه تپوس وکړي. عزیزانو نن ستا په ملک کې یو قیامت برپا ده. کم سړی چې د ابای خپل ده دا غزه شتا، کم سړی چې د ابای خپل نه ده دا غزه نشتا. نن ستا په ملک کې پیپل ورکس پروګرام لاندې کارونه کیږي او چې کم ځای کې نالایو کني پاغیم لیکلی پیپل ورکس پروګرام. دیکھو گورے دا پیسے د پیپل ورکس پروگرام د لڑکانی جائیداد خرچ شوه دی او پھر اغلی دی کده د ملک او د قوم پیسې دي. د پیپلیانو خو نه دي کنه، دا خو د ملک او د قوم پیسې دي. نو چې د ملک او د قوم پیسې دي نو پاکستان ورکس پروگرام ولې نه دی، قومی ورکس پروگرام ولې نه دی، پیپل ورکس پروگرام څه معنا ده؟ زما په خبرو پوهیږئ د دې وجه کیا ہے کیا ہوا منسو وہی حکیم صاحب وہی حنیف خان زوی وعده شوه دی په کې هغه شوه دی کیا هغه شوه دی وره دابل د پیپل پارټای لوی ممبر او وزیر د زوی واده او ورشي په ملکن کې پښتنه وکړي چې اته دمه پکې غډې دی او پکې بلاسټینګ وشو. نو اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين چې د قوم رهنما کارغوي او د وزیرانو د زوی په واده کې دمه غډيږي نو موږ به د بلو پرنټونو نه څه ګیلې کوو. تاسو خیال راغی بیا راشه دا پټه خبره نه ده. د عدم اعتماد په وخت کې قرآن دې په سر کې دی، دا زمونږ صوبه قرآن دې په سر کې دی چې په سوات کې ورته تاسو سنمائش جوړ کړو او په انټرکان کې ورته څه شی جوړ کړی، سم کول سم ورته پیش کول او کم پیشکشونه ورته کړیو. راشي قرآن په سر کې دی او رښتیا وایي چې په انټرکان کې د دې منبرانو سالو
او بیا په سوات او منګوره کې د دې منبرانو سره کنه چې د دوی حکومت ختم شي زبر د سوات او د کمشنر او ډیپټي کمشنر ته قرآن په سرګدم چې په منګوره کې څه شوي ځکه چې اوس خواږوی نشي ویل بیا به د انټرکان جرنل منیجر ته قرآن په سرګدم او ځوړندوم به چې تا په انټرکان کې دوی ته څه پیشکشونه کوم زه خو وروره د الیکشنونو په حق کې نه تاسو نوخاریان یې الیکشن کې څومره ډېر راغلي لیکن د مطلب وخت کې بیا یو نه خیال راغی زه د الیکشنونو په حق کې نه پاکستان ډېر بے ضمیره ملک دی ډېر بے اعتباره ملک دی ډېر بے اعتماده ملک دی 75% خلق ووټ دی ښځې ته ورکړی دی زه په دې حق کې یم په دې چې یو انقلاب په دې ملک کې راولم او دا مولانا فضل الرحمن لګړم غټ ته زماړه نری دی او دې مې کینولی او دا ساربه ورته پیش کوم او دې ورته وایي چې بزنس او تړک سره التا او د دې نوخار په چوک د نوخار تحصیل یو 100 ساربه مې ځوړند کړي سره لاندې او خپې پاس او ور سره مې بورډم لګولې چې دا غدار او بې ایمانه دی چې د قوم غوښې او تیکې خوړلې دي هر سړی چې په تیریږي ورته ګوري ډبې بوګنیږي زه د دې په حق کې 10 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه دا 8 کروڑه د سړي ځامن کیږي نه په دې ملک د جاگیردار او سرمایدار حکومت دی پرون د مجاهد مولانا مقابله کې د پیسو وجه و چې بل پاس شو کنه دا خدای سپیره دی دلته مې په لاره ولیدو ما ته وی جنډې خلک خپلې جوړی معلوم مبارک شو بس پاس شوې جنډې بم جوړی خپلې او پلانې بم کې مال هغه وخت لاړې چې تا غول کول په ولاړې اوس د جنډو خپلو جوړولو وخت نه دی پیسې راوباسه دا د خدای سپیره ولاړو کینه یې څه چلو شو نو زما عزیزانو عرض میں داو چې دې ملک کې یو انقلاب پکار په ایران کې خمینی انقلاب راوستو یو بوډا سړی د خمینی لور نن پاکستان ته راغلی ده او په ټي وي او په خاص مجلسونو کې پروګرام کوي او د بېنظیرې د دوام دپاره لارې اواري نو کدا ملک د چا د پلار جایګیري چې پلار نه رسته به لور په تخت کینی نو ته ولې ایران نه راغلی ته هم د خمیني په تخت ناسته وې که نه خدای دې دا کڅوړه مخ وه چې کله په ټي وي کې راښکاره کړي دغه ځای چمړې تړلي دي او کله په کوم ځای راښکاره کړي او کله په کوم ځای راښکاره کړي څه چل دی د خمیني صاحب لور وایي چې د ښځو حقوق لا پاتې دي واه چا پاتې څه شی دی پاتې ته کې زه لا پوه نه یم داسې شی شته چې ښځو ته میلاو نه شو شته خو چې لږ په خېټه مور دی ښځې ورته ویلي چې بورکه درانه ده نه نه د ململ لوپټه لږ چې په خېټه مور دی په دې نوخار بازارونو کې تاسو وګورئ نرغه دی چې ښځې له چادري ور په سر کړي او لیډا رستو یو لیډا مخکې روانوي نو د ښځو پاتې لا څه دي چې دوی ته لا حقوق نه دي میلاو لا نه دي میلاو والله چې زما وس په ملک راغی یو زه د ښځې د ووټ په حق کې نه ښځه به ووټ څنګه ورکوي او پولینګ سټیشن ته به ولیږي نن خو الیکشن بې دې نه ګټلی کېږي نه ښځو له به ممبر او چیرمین یې جوړی نو هله به کار کېږي دا ملا خو ځکه ویل کېږي چې ښځې ملګري نه په لاهور کې مې ویلي مال په خدای قسم کم پرېږدم چې زما زور په لاس کې راغی چې ما اعلان به وکړم چې چا ښځه به ارولیده ویې تختوئ
چې یوې ښځې سره خو مې دا چل وکړو او بله ښځه دارو دپاره چا بارولي د زما په دا مخ اوس پوهېږي